نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو السميع العليم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. أعيذ نفسي بالله العزيز العليم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أقفالها. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: والقرآن تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفيسيان من الإبل في عقلها. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي واستذكروا القرآن فإنه أشد تفسيا من صدور الرجال من النعم. متفق عليه. أو زاد مسلم: بعقلها. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل معلقة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه. أما بعد، زمان إيمان أو كلمة ورنو، زمان الإسلام ورنو أو مؤمنان ورنو، الله تعالی دیو کی چې اختر ورځ شپې په خیر سره تیرې کړې وي. نن بیا هم د قرآن په باره کې مخکې هفته د قرآن د فضایلو په باره کې خبرې وکړې، او دا هفته د قرآن د آدابو او د هغې د حفظ په باره کې او د هغې د هېرېدو په باره کې او د احادیث او د الله جل جلاله قرآن عظیم الشان څه دلایل وړاندې کوو. مخکې آیات شریف چې ما ولوستل د لومړۍ سپارې د بقرې لومړی آیات: الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه. الف لام میم دا د حروف مقطعات ځنې دی، او حروف مقطعات د ټولو علماو په اتفاق باندې الله اعلم بمراده. الله تعالی په هغې باندې پوهېږي چې د دې معنا څه ده. د هغې خپلو قرآن خپل رموزات کې د سورتونو نومونه دي، او دغه 9 حروف مقطعات چې راغلي دي د هر یو حروف د هر یو لپاره خپل رمزونه دي. الف لام میم کې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي: بكل حرف من القرآن 10 حسنه. د هر یو حرف په مقابل کې 10 نیکۍ دي. لا اقول الف لام میم حرف، نشو ویلی چې الف لام میم حرف دی، بلکې الف حرف، لام حرف، فی حرف. د هر یو په مقابل کې 10 نیکۍ، یعنی د الف لام میم ټولې نیکۍ 10 کېږي. دا یې هغه حسنات دي. وروسته د هغې نه فرمایي الله جل جلاله: ذلک الکتاب لا ریب فیه. دغه لوی کتاب عموما د اصطلاح د عربي کې هذا او ذاکا او ذالکا د اشاراتو دپاره استعمالیږي، او د لنډې دپاره هذا استعمالیږي، د من دپاره متوسط دپاره ذاکا استعمالیږي، او ذالکا د لرې دپاره استعمالیږي. قرآن عظیم الشان دپاره دلته دا ذالکا استعمال شوی دی. یو خو دا چې د درنښت دی، په ډېر درنښت باندې ذالکا دا صیغه استعمال شوې ده، دا لفظ استعمال شوې ده د اشارې. او دویمه خبره پکې دا ده دغه ذالکه کې دا پراته دي چې د دنیا څومره آباده وي او څومره لرې ځي او څومره ورځې او شپې تېروي، څومره کلونه او قرنونه تېرېږي، نو دا ذالکه دا کتاب به د هغې لرو خلکو دپاره هم سبب د دې وي چې هدایت وکړي. کتاب د کتاب معنا دا ده چې د دوو قایو ترمنځ یو مطلب ولري، ابتدای معلومه وي، آخر معلومه وي.
هر یو موضوع او بیانات معلومه وي، هر یو تفسیری معلومه وي، فصل باب معلوم وي، فصل باب سره لف و نشر نظم معلوم وي، هر یو عنوان معلوم وي، هر یو څه چې کوم یو مفهوم وي هغه په مراتبو باندې انسان ته تصریح کوي او ورته ویل کیږي. فلهذا دا د کتاب ذالک الکتاب دغه دروند کتاب چې دی یا دغه کتاب چې د ټولې نړۍ او د ټول عمر دپاره دی، ذالک الکتاب لا ریب فیه، په دې کې هېڅ شک نشته دی. د هر یو قوم دپاره یو کتاب یو وثیقه ده، که وضعي قوانین وي، د دنیا قوانین وي، هغه د دیموکراسۍ یا د سوسیالیزم قانون وي، که د امپریالیزم او یا د بل کوم یو فیوډالیزم قانون وي، که بیا د مارکسیزم قانون وي، موسوتنګ قانون وي، هر یو قانون چې وي د خپل وخت و زمان دپاره انسان ته د دې لپاره غوره کېږي چې انسان باید محدود کړي او په یو حد او یو سرک باندې خوشي کړي او لاره او یوه طریقه ورته وښیي. قرآن عظیم شان د هغه قوانینو د هغه کتابونو نه دی، د هغه هدایت ځنې دی او د هغه پوره مکمل دستور العمل نه دی او د هغې مکملې ضابطې د ژوند نه دی چې د ټولې دنیا دپاره رهبري کولی شي او د ټولې دنیا د رهبرۍ لپاره تېرېدلی شي. دې کې چې هر څه وي په دنیا کې او څومره انسان او کائنات د هغې پورې اړه لري، که د دې واړه حرکات دي او که غټ حرکات دي، که د صلح حرکات دي او که د جنګ حرکات دي، که عادي حرکات او اجتماعي حرکات دي او که سیاسي حرکات دي او که کوم یو ساینسي حرکات دي او کوم یو علم النفسي حرکات دي، ادبیات دي او که حقوق دي او کوم یو شیان چې د دنیا د نړۍ د هر اجتماع سوسایټۍ او ټولنې دپاره په ورځ په ورځ باندې پکار دي د معاهدات او روابطو پورې، دغه ټول په دې قرآن عظیم شان کې داسې ځای شوي دي چې د دنیا ټول قوانین د دې د یو شاګرد په دې باندې نه دي. لکه قرآن عظیم شان 6,000 آیاته، 6,230 آیاته، بلکې دغه ټول قوانین د دنیا او د نړۍ راټول کې د دې د یو آیات جواب نشي ویلی. معنا دا چې یو غټ سړی ولاړ وي او د هغې په مقابل کې وړوکی ماشوم ولاړ وي، یعنې دومره یو غټ سړی او د یو ماشوم فرق سړی څومره کولی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم همداسې فرمایي کلام د الله تعالی دومره فضیلت لري د کلام د انسانانو باندې لکه څومره چې فضیلت لري الله په انسانانو باندې. او موږ به تاسو داسې یو په کله کله ضرب لفظ کلام الملوک ملوک الکلام، د پادشاهانو کلام او خبرې د خبرو مشرانې خبرې دي، بلکې دا هغه ملکي خبرې دي چې د نورو خبرو په مقابل کې وي. د پادشاهانو خبرې داسې وي، د الله تعالی د نړۍ د سرکار او د هغه لوی حاکم هر یوه خبره د انسان د وضعیت دپاره، د انسان د درو دپاره، د انسان د وجود دپاره، د انسان د حرکاتو سکناتو دپاره، د ورځې او د شپې د تنظیم دپاره، د هر څه دپاره دغه ویش چې مقرر شوی دی او دا څومره کائنات چې په خدمت کې دي دا ټول زموږ او ستاسو دپاره دی. د دې لپاره چې دا انسان په سهولت کې شي، دا انته کور تعمیر جوړې اول وی چې داسې دا کوټه وي، باید سالون وي، باید د خوب کوټه وي، باید د احتیاج ځای وي، باید فلانې د کنفرانس ځای وي، فلانې شی وي، فلانې شی وي، زه پکې کښېنم، دا پکې داسې وکړم، ډیکوریشن دلته جوړ کړم، دلته جوړ کړم. عیناً نړۍ زموږ او ستاسو یو کور ده، دنیا زموږ او ستاسو یو کور دی. الله تعالی په داسې یو شکل باندې جوړه کړې، غلی درته د کور په مخ کې ایښې ده، خوراک د همیش دپاره موجود دی، اوبه یې درته پیدا کړي دي، څومره چې ستا احتیاج دی د واده او د پورې، د شخصي ژونده پورې، د اخلاقي ژونده پورې، د معاملاتو تر ژونده پورې، د حکومتدارۍ او د زمامدارۍ پورې ټول شیان یې درته راټول کړه او په یو قرآن کې درته کېښوده. صرف تا ته رهبري کوي چې ورشه هغې ځای کې دا وکړه او دلته هغه وکړه، نن د شپې دا کار وکړه او د ورځې هغه کار وکړه، د شپې خوب کوه، د ورځې د معیشت کوه، کار ته درومه او بېرته را درومه، او اولاد یې داسې تربیه کوه او ښځه به دې داسې وي او ته به داسې وي. یو نظام یې درته په کور کې جوړ کړ، یو نظام یې درته په اجتماع کې جوړ کړ، یو نظام یې درته په یو لویه صوبه کې جوړ کړ، یو نظام یې درته په ټول ملک کې جوړ کړ، یو نظام یې درته انټرنیشنل صورت باندې په ټوله نړۍ کې جوړ کړ، او د هغې هغه خوندونه او د هغې هغه مزې چې نن سبا پکې انسان اخته دی. افسوس دا دی چې انسان په خپله ځان ته د جهالت یوه کنده کني او په راز راز مرضونو یې ځان ککر کړی دی. که نه د انسان دپاره ډېر لوی سهولت دی په نړۍ کې.
ځکه چې که د شهوت په ځای باندې استعمال شي، د غیرت په ځای باندې استعمال شي، د قوت په ځای باندې استعمال شي او د هر یو غریزه په ځای باندې اشباه شي، هیڅ وخت به تکلیف پیدا نه شي. خو افسوس دا دی چې موږ د هر څه نه بې ځایه او بې چوکاټه او بې نظمه او بې قانونه کار اخلو. نو الله جل ذلک الکتاب لا ریب فیه، په دې کې هیڅ شک نشته، د ټولو شیانو لپاره کافي دی. هدی للمتقین، هدایت څه ته وایي؟ هر شی درته اندازه شوی دی، په چوکاټ کې شوی دی، هر یو ماده او قانون درته معلوم دی، هر فقره درته معلومه ده، هر حکم درته معلوم دی، هر حلال درته معلوم دی، حرام درته معلوم دی، امر درته معلوم دی، نهی درته معلوم. هدن دا هدایت دی. او هدایت څه ته ویل کیږي؟ که زه چېرته هدایت نشم نه جاهل یم، او که چېرته هدایت شم نو عالم یم. للمتقین، د ټولو کائناتو دپاره هدایت دی، خو هغه څوک دا عملي کوي چې هغه متقین دي. په قرآن عظیم شان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه انسان چې قرآن لري او عمل پرې نه کوي، حرام حرام نه ګڼي، حلال حلال نه ګڼي، د هغې ته د قرآن کوم ضرورت نشته دی. قرآن په خپله د دې ضد او خصم کېږي، د دې سره دښمني کوي، ځکه دا بې ځایه ویلی دی. همداسې د قرآن یادول، د قرآن حذف کول، بیا الله جل جلاله افلا تدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، ایا تاسو تدبر په دې قرآن کې نه کوئ؟ دا ستاسو زړونو ته قلفونه پراته دي. معنا څه؟ د تعصب قلف ورته پروت دی، د جهالت قلف ورته پروت دی، د هغه څه ګمراهۍ قلف ورته پروت دی، د بت او د صنم قلف ورته پروت دی، د محبوبي قلف ورته پروت دی، د تربګنۍ قلف ورته پروت دی، د تعصب قلف ورته پروت دی، د هغه ایډیاګانې چې تاسو یې لرئ یو تر بله سره یې جنګوئ، د هغې قلف ورته پروت دی. فلهذا د انسان دپاره افلا یتدبرون القرآن، تدبر وکړه په قرآن کې. علما دا وایي د انسان زړه ولې داسې وایي؟ انسان یو بهر سترګې لري چې وګوري ټوله دنیا څنګه ده، شین هم ګوري، سور هم ګوري، ګلاب هم ګوري، ګل هم ګوري، خزان هم ګوري، بهار هم ګوري، دا بیروني سترګې. او د زړه سترګې دا دي چې د علم په سترګو هر شی لیدلی شي، هغې ته بصارت ویلی کېږي. بصارت د انسان خپل خیر سرشن دیولی شي، د روح په لحاظ باندې هر کار کولی شي، او بالاخره د زړه تدبر یې داسې جوړ وي، حلال و حرام یې وګوره تدبر کې. او که د هغه ګمراهانو زړونو پسې وګرځېږو چې د هغې په زړه باندې قلف پروت دی او موږ هم د هغوی نه رهبري واخلو، ایا موږ به ګمراهتر نه یو، جاهلتر به نه یو، خرابتر به نه یو، د یو بل ګمراه سره موږ او هغې دپاره شاګردان کېږو؟ نه، باید موږ د قرآن شاګردان اوسېږو، باید هدایت یې ومنو، باید متقین شو، او هدایت چې موږ ته هر څه کوي باید هماغسې ووایو. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي لكل شیء قلب وقلب القرآن یاسین، من قرأها، هغه د ټولو شیانو دپاره یو زړه دی، او د قرآن زړه یاسین شریف دی. معنا یې دا دی، بل حدیث شریف کې داسې وایي من قرأها، چا چې ووایي فی کل یوم، په هره ورځ کې په سبا کې قضی حاجاته، ټول حاجتونه د دې روا کېږي او ټول حاجتونه کېږي. معنا دا چې د دې قلب د قرآن کې هغه حرکات موجود دي او هغه څه پکې موجود دي چې انسان یې د دې لپاره باید وکاروي چې ټول حاجتونه یې باید روا شي. که د دې معاملات وي، که د دې اخلاق وي، که د دې دکانداري وي، که د دې کیل و ناف وي، او که د دې وزن برداري وي، او که د دې نوره دعوی وي، او که د کور سره یې خپله تربیه د خپل اولاد وي، نو د دې قرآن سره تدبر کړي او همدغه یاسین شریف دې ولولي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لس ځلې په یو یاسین باندې الله د قرآن ثواب ورکوي، ثواب یې د لس ځلې قرآن د ختمېدو پورې دی. فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي داسې یو ملایکه را نازله شوه او هغه ملایکه لا نه وي راغلي ځمکې ته. د جبرایل علیه السلام وایي چې هغه ځمکې چې نه وي راغلي وي، وایي کله چې قرآن عظیم الشان نازل شو 1000 کاله مخکې د طه او یاسین وی نازل شو، نو هغوی ویل طوبی لامة انزل هذا علیه، بهترین امت هغه دی او خوشحالي دې وي هغه امت ته چې طه او یاسین پرې نازلېږي. وطوبی لاجوفة تحفظ هذا، او بهترین خیټې هغه دي چې حفظ د دې طه او د یاسین کوي. او طوبی لالسنة، خوشحالي ده د هغه ژبو دپاره چې طه او یاسین پرې ویل کېږي. او د دې لپاره چې طه او یاسین شریف قلب د قرآن. او فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم لكل شیء عروس وعروس القرآن الرحمن. سورة رحمان د قرآن عروس دی. عروس څه ته وایي؟
په قبر کې چې سړی پرېوځي نو کله چې ښه سوال او جواب ورکړي نو الله جل جلاله ورته وایي نم کنوم العروس د یو شهزاده او د هغه چا په نیت باندې ورشه چې نن شپه ته داسې لکه یو عروس. نو د یو عروس په نامه باندې عروس دې ته ویل کېږي چې د ټولو خوشحالیو باعث ګرځېږي. هغه ساعت چې د عروس او د عروسي ترمنځ وي ټول خلک خرام او عزت کوي. هر سړی د ده لپاره ولاړي، ټول سړی د دوی په خدمت کې، څوک د ولیمې خدمت کوي، څوک د نکاح خدمت کوي، څوک د موټر بندوبست کوي، څوک د نورو اسباب او د بسترو بندوبست کوي. نو د عروس دپاره ټول څومره موجود خلک چې وي هغه ټول ورته خدمتګار وي. نو عروس القرآن هغه ورځ باندې د ټولو خوشحالي وي. کله چې سړی قرآن لولي او الرحمن لولي د ټول زړه خوشحالي ده، د ټولې کورنۍ خوشحالي ده او د ټولو هر یو هغه سا اوښکل او څومره چې ماحول کې خلک دي دا د ټولو خوشحالي ده. نو دا د قرآن عظیم شان دا عروس دی. او لکل شیء سلام، د هر شي دپاره یو اوچت برج دی، یو اوچتېدل دی پکې. او د الله جل جلاله په کتاب کې سلام او اوچت شي سوره بقره ده، د سوره بقرې لوستل دي. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې قرآن خو دې ولوسته. یو ورځ مجلس کې ناست دی، وایي که چېرته 10 ځلې یو سړی قل هو الله وایي یو قصر ځان ته په جومات کې آبادوي، او که 20 ځلې ووایي نو 2 قصرونه ځان ته آبادوي، او که 30 ځلې ووایي 3 قصرونه ځان ته آبادوي. عمر رضی الله عنه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو زه زیات یم نو قصرونه به مې زیاتېږي. ورته الله تعالی سره د فضل هېڅ کمی نشته چې څومره یې لولې هغومره به درته الله جل جلاله درکوي. معاویه بن معاویه مزنی رضی الله عنه وفات شو او هغه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود نو په جنازه کې. جبرئیل امین ورته راغی ورته وایي چې ته غواړې چې معاویه بن معاویه مزنی چې وفات شوی دی د هغې جنازه وکړې؟ وایي هو. جبرئیل امین په وزر باندې ټوله دنیا ووهله او جنازه یې ورته راوړه، مخې ته یې ورته ودروله. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې جنازه وکړه، په لیدو باندې جنازه ده وکړه. وایي ولې د دې شرافت څه و؟ بیا به چې کېناسته هم قل هو الله به ویله، چې اوچتېده هم قل هو الله به ویله، چې په رانه کې به روانو هم قل هو الله به ویله، چې په بستره کې به اوښته هم قل هو الله به ویله. د قل هو الله په برکت د ده جنازه الله جل جلاله په یو بل دیار او بل وطن کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حاضره کړه. نو د قل هو الله یو څومره اسان، او رسول الله صلی الله علیه وسلم سلسل قرآن تاسو نشئ کولی د شپې سلسل قرآن یا رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه ویو؟ وایي قل هو الله وایي 3 برخه د قرآن ثواب پکې دی. او د قل هو الله یو سړي رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته مقرر کړ چې د یوې غزا کې مشر وي او قماندان وي. هغه به هر وخت کې به چې لمونځ کوو نو کله به چې صورت خلاص کړو نو بیا به ورته قل هو الله ویله په دې مانځه کې. ملګرو شکایت چې مونږ داسې ونه مونځ قرآن قل هو الله ویله په دې مانځه کې. هغه ورته ویل که ستاسو خوښه وي زه امامت کوم که نه کوم درته. نو بیا ورته ویل همدا خبره یې ورته وکړه چې ښه مونږ خو دې لږ کولی نه شو، ته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریف کړي او مقرر کړي. نو کله چې دا صحابه لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، وایي هغې نه پوښتنه وکړئ چې ولې دا قرآن ته همیش دپاره قل هو الله وایي؟ انا احبه، زه وایي قل هو الله دومره دوسته ګڼم، دا د الله تعالی وحدانیت دی په دې کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته کوم محبت چې ته د قل هو الله سره لرې همدغه به تا جنت ته رسوي. د قل هو الله سره محبت کول. نو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي ابي موسی اشعري رضی الله عنه ابي موسی اشعري رضی الله عنه به چې کله تلاوت کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خوشواله ورته هذا من مزامیر داود، دا د هغه داود علیه السلام د خوشوازۍ نه یو ساز دی چې تا ته الله جل جلاله درکړی دی. او الله جل جلاله فرمایي چې زه خوشحالېږم په دې باندې چې یو نبي په خوشحالۍ باندې یا په خوشوازۍ باندې قرآن وایي. خو د قرآن سره ابو موسی اشعري رضی الله عنه دا روایت کوي تعاهد القرآن، تعهد وکړئ د قرآن سره. یعنی کله مو ورسره تعهد لکه څنګه چې ته ورور سره کوې، لکه څنګه چې د یو غټ سړي سره کوې تعهد وکړئ قرآن سره. فوالذي نفسي بيده، قسم دې زما په هغه ذات وي چې زما نفس د هغه په لاس کې دی، د هغه په قدرت کې دی. اشد تفسیان، دا قرآن ډېر زر تښتېدونکی دی د سړي نه، لکه څنګه چې د سړي نه اوښ تښتي. که دې محکم وتړه د ګونډې نه نو په لاس کې دې پاتې شو، او که دې ونه تړه نو در نه ورک شو، بیا به یې نشي پیدا کولی خپله وسیله. فلهذا قرآن همیشه دپاره حفظوئ. او بیا وایي فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بدترین انسان هغه دی چې وایي چې نسیت آیتا کیته و کیته، فلانې او فلانې آیات مې هېر کړ،
پلانې رانه هیر شو. نه وایي داسې مه وایه چې ما نه هیر شو، د دې معنا غلطه ده. داسې ووایه چې ما نه هیر کړی شوی دی، خو دا غلطه خبره ده چې تا نه هیر شو. ولې در نه هیر شو؟ ځکه چې دا د اوښ د تختیښتې نه ډېر کلک دی، نو ته یې د اوښ غوندې ګونډه که همیش دپاره یې تکراروه، حفظ پرې کوه، ساعت به دې پرې تېري، د دنیا د چټیاتو عبثیاتو نه به پرې خلاصې، د غیبت نه به پرې خلاصې، تهمتونو نه به پرې خلاصې، د هغه لهو لعب نه به پرې خلاصې، د هغه عبث د محفلونو نه چې وخت دې پرې تېرېږي او په یو بل باندې تبصرې کې د هغې ټولو نه به خلاصې. فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم انما مثل صاحب القرآن، صاحب د قرآن داسې دی که مثل صاحب الابل، لکه څنګه چې صاحب د اوښي چې کله یې وتړي کلکې کړي نو پرې به سور شي، خپل احتیاج به پرې رفع کړي، او که ویې نه کړ نو کله به ورباندې سور نه شي او نو به پرې خپل احتیاج رفع کړي. قرآن عظیم شان هم دغسې حیثیت لري. فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه انسان چې هغه قرآن په یاد دی او لولي یې، د هغې معنا دا ده چې دا د مشکو بوجۍ د خولۍ وازه ده، ټولې دنیا کې خوشبويي رسېږي. او هغه مؤمن چې په قرآن نه لولي نو د هغې مثال داسې دی لکه د مشکو بوجۍ خوله دي چې تړلې وي چې دننه پکې څه دي معلومه نه ده. او کوم یو سړی چې قرآن لولي د هغې بهتر دی او ژوندي حیثیت لري، او کوم کور او کوم ځای کې او کوم سړی چې قرآن نه لري کالبیت الخرب، په هر ځای کې چې اوسېږي هغه یو خراب کور دی، وران شوی کور دی چې په هغې کې قرآن نه لوستل کېږي. په یو حدیث شریف کې داسې وایي کله چې یو مجلس کښېني او هغې کې د الله نوم نه یادېږي، د رسول الله نوم نه یادېږي، کجیفة الحمار، دا لکه د خره مړي ته چې ناست وي، لکه موږ او تاسو چې نن محفلونه د یو بل په ډوډۍ باندې او په مېلمستیاګانو کې په قسمه قسم د لهو لعب مجلسونه جوړو او هغې کې هېڅ د خدای نوم نه یادېږي، شیطان هلته موجود وي، ملایکې موجودې نه وي، هغه داسې دي لکه د خره مړي ته چې دا دعوت ناست وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر ځای کې د تاسو قرآن لولئ او کوم ځای کې ستاسو مجلس وي، د مجلس نه چې جګېږئ دا خامخا وایي چې سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین، چې ټول مجلس هم په ثواب کې استعمال شي، ټول مجلس ثوابونه الله جل جلاله درته درکړي. فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم القرآن ما اتلف عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. کله وایي چې قرآن عظیم شان تاسو لولئ او خوشحاله یې قرآن ولولئ، که کله ستاسو په مغزو کې څه تکلیف راغی زور په ځان باندې مه کوئ، اوچت شئ ترې پرېږدئ قرآن عظیم شان. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، قتاده رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کیف کانت قراءة النبي صلی الله علیه وسلم، څنګه و قرأت د رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ نو هغه ورته مدن بسم الله الرحمن الرحیم، په ورو ورو. دې باره کې داسې وایي عمر رضی الله عنه وایي چې 12 کاله مې تېر کړه په دې باندې چې سوره بقره زده کړم، د دې احکام زده کړم، د دې ارشاد النص زده کړم، د دې هغه څه چې نصوص دي او څه چې په دې کې کوم کلمات دي، لف و نشر یې وګورم، د دې هغه بدیعت وګورم، بدیع او بیان یې وګورم، او د دې مقتضا د حال وګورم، او د کومې زمانې سره برابروالی وګورم، او د دې هغه ټول هغه شیان چې ما ته تعجباور هغه ټول باندې ځان پوه کړم. نو 12 کاله ما په مطالعه صرف د سوره بقره کې تېر کړ، او کله چې دا سوره بقره 12 کاله بعد خلاصه کړه بې اوښ حلال کړه او ټولو صحابو باندې د دې خیرات وکړ، چې ځکه چې ما دومره خوشحاله شوم چې ما سوره بقره زده کړه. ابن عمر رضی الله عنه دا حدیث وایي چې د صحابو کرامو په هغه ډله کې حسابېږي چې هغه بهترین عالم د صحابو کرامو دی. ابن عمر ما 8 کال کې سوره بقره زده کړې ده، یعنی ټول هغه څه چې کیفیت په دننه په بقره کې و هغه ما په دې تکلیف باندې په 8 کالو کې یاد کړ. نو اوس موږ هم قرآن عظیم شان یو، او قرآن عظیم شان هغه صحابه وو چې ځانونه دومره فدا کول د هغوی په رد رد کې ننوتې وو، هغوی دغه قرآن پېژنده، موږ په قرآن شناسۍ کې ناکام یو، موږ یې نه پېژنو. ابي هريره رضی الله عنه فرمایي ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي يتغني، وی الله جل جلاله دومره نه خوشحالېږي په قرآن باندې مګر کم یو نبی چې په ښو خوشوازۍ باندې قرآن وایي نو الله جل جلاله پرې ډېر زیات خوشحالېږي. لکه کله به چې داود علیه السلام زبور ویو نو ټولو کاڼو او غرونو به ورسره هم هماغه زبور ویو، مرغان به ورته راتله، حتی په مجلس کې به چې څوک ناست و هغه به بېهوشه کېده،
لکه سحر باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم البیان سحر، بیان سحر دی. یعنی ځینې خلک دومره لمده ژبه لري، دومره لري لکه خوشاوازه داود علیه السلام، ټول خلک به بیهوشه کړه او په ذوق باندې بشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو قرآن عظیم شان همیش په خپل لهجو باندې ښایسته کوي، ولو که تاسو عجم یې ولو که تاسو عرب یې، تاسو ته تکلیف شته دی. په عجم دومره ښه خوله نه لري، دومره ښه لهجه نه لري چې قرآن عظیم شان همیش دپاره ووایي او یا یې داسې ترتیب باندې ووایي لکه عربان یې چې ووایي. خو خپل د کوشش دپاره داسې دی. یو دوه موږ درې قسمه ادا لرو. والضالین باندې صنایع ښي طرف ته، صنایع چپ طرف ته، مخامخ صنایع ته ژبه اړم کول، دا موږ تاسو نشو کولی. موږ تاسو چپ طرف ته اړمو ځکه عجم یو او عرب چې دي هغوی صنایع مخامخ اړموي، موږ هغې سره نشو کولی. یا فرضاً د مد په ادا کې کوم یو چې طبیعي مد دی او کوم یو چې عارضي مد دی موږ یې پوره نشو ادا کولی. خو د الله جل جلاله سره دغه ټول موجود دي، ځکه قرآن عظیم شان د هر چا د سوي سره، د هر چا د سطح سره برابر دی. په دې نامه چې زه یې نه پرېږدم، نه یې شم ویلی نو باید قرآن پرېږدم؟ نه، هېڅ وخت به یې نه پرېږدي. قرآن عظیم شان به وي. رسول صلی الله علیه وسلم د ټول قرآن عظیم شان داسې فرمایي چې قرآن عظیم شان ولولئ. قرآن عظیم شان خپله عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم زینوا القرآن باصواتکم. قرآن ښایسته کوي په خپلو صوتونو باندې، ښه اوازونه ترې وباسئ. تاسو باور په خدای وکړئ که څوک محبت د قرآن سره پیدا کړي په دنیا کې به د هیڅ سره محبت ونه کړي. ځکه قرآن کې هغه څه دي چې دوی یهود هم لري د دې لپاره، نصوارا هم لري د دې لپاره، او ټول هغه کسان چې بېدینه دي، حتی فرانسویان امریکایان هم لري چې دې کې څومره لف و نشر دی، دې کې څومره یو عجیب و غریب الفاظ دي پکې، د څومره وخت د زمانې دپاره او په څه ترتیب باندې نازل شوی دی او په څومره خوشاوازۍ باندې ویلی شي، په هماغومره خوشحالۍ باندې ووایي. قرآن عظیم شان کله مه هېروئ، ورځ په قیامت در سره خصم کېږي او بیا درته وایي چې ما نه هېر شوی دی. قرآن کې چې څومره فقاهت دی، څومره چې پوهه ده، هغه ټولو باندې ځانونه پوه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم همیش دپاره د قرآن عظیم شان په محفل کې کېناسته او د هغې محفل کې به یې دا ویل چې الله جل جلاله نه زر اجر مه غواړئ، الله جل جلاله به درته اجر درکړي. قرآن عظیم شان کې اجر شته دی، خو د دې لپاره چې یو مقدس کتاب دی. ای مسلمان ستا مخکې باید همیش دپاره قرآن پروت وي او د هغې هدایت وکړي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم.